یو زنانه سوال کړل د اعتکاف په حواله سره چې آیا زنانه په اعتکاف باندې کېناستې شي څنګه چې نارینه په اعتکاف باندې کېني. د زنانو لپاره څه حکم دی؟ زنانه چې کوم دې په اعتکاف باندې کېناستې شي او کېني نو دا غي طریقه څه ده؟ د اعتکاف د زنانه د اعتکاف طریقه څه ده؟ دغه شان دي زنانه چې کوم دې په اعتکاف کې ناستې دا په کور کې چې کوم دې د کور کام کاج کولې شي وړا غلې شي یا دغه شان دي سالن روټي وغیرہ په خولې شي کپڑے انځلې شي یعنی شي انځلې. دا ډیره مهمه مسله ده. ټول مخکنه خبره ده چې اعتکاف ډیر غټ فضیلت دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم با د رمضان مبارک په اخیری عشره کې اعتکاف تک ناس هر رمضان مبارک یعنی دا څنګه چې صرف یو نیم رمضان مبارک میاشت خای ناس بلکې د تسلسل سره رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله د رمضان مبارک میاشت راتله په اخیری عشره کې چې کوم دی اعتکاف باندې کې ناس او ظاهره خبره ده چې اخیری عشره چې کوم دا در اسه خود رمضان مبارک د یو غړي یو سیګنټ چې کوم دی د قیمتي دی بیا خاص کر کې چې رمضان مبارک د اخیری غړي دی او اخیری عشره ده په دې کې ظاهره خبره ده د ليله القدر شپه چې هغه د 1000 میاشتونو چې کوم دی افضل ده. یو انسان د الله عزت بکور کې د اعتکاف په حالت کې د شپه بیراشي نو دا انسان چې کوم دی د څومره خوش قسمت دی د په کامیابی کې د په مغفرت کې بیا څه شک نشته. سمجھ کې محبت راځي بهتره ده چې موږ تاسو چې کوم دی ټیم وباسو او پورا کال چې کوم دی موږ د دنیا د کام کاج کو کارونه کو دا نه ختمي چې موږ له پکار ده چې موږ رمضان مبارک دا اخیری عشره چې کوم دا کم از کم دا موږ چې کوم دی دا وقف کو او په اعتکاف کې کیږي. یاد وساتئ دي زنانه سوال کړل چې څنګه نارینه کینی دا شان دي زنانه په اعتکاف کې کیناستې شي یعنی شي کیناستې نو بالکل څنګه چې نارینه کې په اعتکاف کې کینی او ظاهره خبره د نارینه چې کوم دی په جمعات کې کینی او د جمعات چې کوم حدود دي د مسجد چې کوم حدود دي د هغه نه بار چې کوم دی دا نارینه چې کوم دی نشته بغیر د شریع عذر نه بغیر د طبيعي عذر نه. شریع عذر مثال طور پر دته شریع عذر اپیښ دی د باندې غسل واجب شو احتلام وغیرہ ته شوی دی جمعه سره چې کوم دی سیټ ته چې کوم دی یا جمعات کې دنه اکثر چې کوم دی جمعاتونو کې سیټ ته چې کوم دی باترومونه یا دغه شانتي غسل خاني اوس داسي جمعات ته چاته کې نشته بار ته بت غواړي په دغه چې کوم دی صورت کې دا یو شریع عذر دی بات نشي لیکن دغه شانتي طبيعي عذر د ته راپیښ شي مثال طور پر د بیمار دي او دومره زیات بیمار دي چې ډاکټر ته د دونه چې کوم دی د چاره نشته نو بیا چې کوم دی د طبيعي عذر له دغه صورت کې د ډاکټر لپاره تشي په دې باندې اعتکاف نه ماتيږي. بهرحال د اعتکاف چې کوم سنت طریقه ده هغه دا چې د رمضان مبارک چې کله شلمه روزه چې ختميږي د ماخام نه مخکې د ماخام داخليدونه مخکې مازیګر ته چې کوم دی خپل ځان ځای برابرول اوس نارینه دی هغه بعد مازیګر نه بعد چې کوم دی د جمعه ته ځي او که زنانه ده دا چې کوم دی پکور کې د نه هغه ځای کې چې کوم دی کې د موس کې د موس لپاره خاص مختصي نو هغه کې چې کوم دی ځانه چټای وغیرہ وغیرہ یا دغه شان بستر وغیرہ او پرده وغیرہ کی سمجھ کې خبر راځي دا د زنانه لپاره اعتکاف غاده او د نارینه لپاره چې کوم دی جمعه ده سمجھ کې خبر رااله. اوس د اعتکاف نیت سره دی نیت سکی چې کله د داخلي کو نو د زړه نه دغه نیت کې دی بای سنت اعتکاف نیت کوم ضروري نه چې جبې نه وي زړه نه تانیت کو چې بای زړه الله سره چې کوم دی اخیری عشره چې کوم دا سنت اعتکاف نیت کوم د الله د رضا لپاره دا نیت یو کې د زړه نه دی هاي دا نیت یو کې نارینه کې زنانه دا د لپاره کافی دی او دغه شان دي بیا زنانه چې کوم دا اعتکافګاه چې کوم دی داغه لپاره د جمعات حیثیت لري. زنانه چې کوم دا اعتکافګاه کې داغه نه بار وتل بغیر شریع عذر نه بغیر طبيعي عذر نه دا جایز نه د څنګه چې نارینه د جمعات نه بار نشي وته دغه شانتي زنانه چې کوم دی اعتکافګاه نه بار نشي وته. اوس بعض زنانه دا چې هغه اعتکاف کې کینی عجیب په کور کې چې کوم دی کارونه کې وریا د ساده دي سره او چې کوم دی اعتکاف ختم شي ها په دغه صورت کې اوس مثال طور پر اعتکافګاه کې دنه زنانه ناشته په دغه اعتکافګاه کې دنه اوس مثال طور پر دا وړه واغږي یا دغه شانتي کپڑے وینځي به دغه اعتکافګاه کې دنه دي سیټ تزیشت کپړو وینځل لپاره دا بدای دنه کپڑے وینځل شي دغه شانتي روټي پخول شي لیکن شرط دا دی چې اعتکافګاه کې دنه اعتکافګاه نه بار ته وځي نو په دغه صورت کې د اعتکاف بالکل ماتيږي. نو دا د زنانو اعتکاف چې کوم دی طریقه ده او دغه شانتي د نارینه د اعتکاف طریقه دغه ده. امید کوم چې مسله مو په سمجھ کې راغلي. اجازه راکړئ. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.